دې زندگی کې که سړی هر څومره ځان په غفلت کې واچي، نه د مرګ تصور لرم، نه د خپل قبر تصور لرم، نه د الله حضور ته د پیښېدلو تصور لرم، او نه د الله په حضور کې د جوابونو پیښولو حضور لرم، سوچ فکر لرم. که هر څومره ځان مصروف واچوم، که هر څومره ځان ناخبره واچوم، که هر څومره ځان غافل واچوم، که هر څه د دماغه وباسم، هر څه د دماغه سیر کم، لیکن قبر، لیکن مرګ داسې شی دی چې د هغې څه انسان په هیڅ شکل باندې نه هېرېږي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی چې قبر روزانه پر انسان باندې 80 غږ کوي، 80 نارې کوي. هغې انسان ته همیشه دا وایي، انسانه انا بیت الوحدة، زه د یوازیوالي کور یم. انا بیت الظلمات، زه د تیاریکیو کور یم. انا بیت الحیة والعقارب، زه د لړمانو د مارانو کور یم. چې کله ماله راځي د ځانه سره یو دوست، یو ملګری راوله. چې کله ماله راځي د ځانه سره یو څراغ او رڼا راوړه. چې کله ماله راځي د ځانه سره د لړم او د مار د دفاع دپاره تریاق راوړه. نن په انسان دنیا کې انسان د لوی کور شوقي چې زما لویه کلا جوړه سي. ډېر ځله د هغې دپاره د مځکې انتخاب کوي چې پر دې مځکه به جوړېږي، پر دې مځکه به جوړېږي. او ډېر ځله د هغې دپاره د نقشو تعین کوي چې پر دې نقشه باندې به جوړېږي، پر دې نقشه باندې به جوړېږي. او د انسان په دماغ کې دا خبرې پر لګرځي. کاش چې انسان د هغې خاموشه کور کلی، د هغې خاموشه کلي او کور هم لږ فکر او تصور کولی، چې کم خاموشه کور د قبر په شکل د ده دی، چې کم خاموشه کلی د هدري او قبرستان په شکل د ده دی. جلته نه یو دوست د سړي سره خبره کوي، هلته نه څوک د چا فریاد اوري، هلته نه څوک د چا کومک له راځي، هلته نه څوک د چا د نصرت کولو وس و توان لري. نو کاش چې انسان د هغې حالاتو فکر هم لږ په دماغ کې راوستلی. لکه هغه شاعر وایي، ام بیوتک فی الدنیا واسعه، دنیا کې خو دې ډېر فراخ او ښایسته کور د ځان دپاره جوړ کړئ. فلیت بیتک بعد القبر یتسع، کاش د مرګ سبا دیم الله یو فراخ کور در کړی وی او د فراخ کور فکر او سوچ در سره پیدا سوی وی. نن په دنیا کې د انسان ډېر ځله په خپل اولاد باندې تسلی کیږي چې کله د دنیا یو مشکل رافیش سي نو دی د اولاد په ذریعه باندې ډېر مغرایي، وایي زه خو دومره سړي یم، دومره مړه لرم. او ډېر ځله سړی د مال و دولت په خاطر باندې ډېر مغرایي چې زما سره خو پیسې دي، که کاغتې راسي، که ګراني راسي، که هر څه راسي، زما سره څه فکر و غم در سره دی. لیکن انسان باندې یو داسې ورځ هم را روانه ده. الله تعالی د هغې ورځې متعلق وایي، یوم لا ینفع مال ولا بنون، په هغه ورځ کې نه سړي ته مال و دولت په شا ورځي، په هغه ورځ کې نه سړي ته زامن او اولاد په شا ورځي، الا من اتى الله بقلب سلیم، چې کوم څوک الله تعالی ته سالم زړه، د ګناهونو صفاک زړه، د نافرمانیو صفاک زړه الله ته پیش کړي، هغه ورځ سړي ته هغه شی په شا ورځي. نو زه دا وایم چې د دنیا د انسان ضرورت به په زامنو باندې پرسي، او د دنیا د انسان ضرورت به په مال و دولت باندې به سړی پوره کي. لیکن کاش چې د انسان زندگی صرف دنیا وای، بیا خو د انسانو سره څه غم و فکر نه و. لیکن انسان ته یو داسې زندگی ګوري چې زما او ستا حقیقي زندگی ده، چې هلته نه سړي له مال په شا ورځي، هلته نه سړي له اولاد په شا ورځي، هلته نه له سړي له قوت په شا ورځي، هلته نه د انسان غم په طاقت باندې خوړل کېدی سي. هلته چې کوم سړي صفا زندگی د الله تعالی حضور ته پیش کړه، هغه شی د انسان دپاره نفع ده، هغه شی د انسان دپاره ګټه ده. نو ځکه د انسان زندگی دنیا کې د امانت زندگی ده، د دې زندګۍ رخصتېدل دي او د دې زندګۍ څخه تېرېدل دي، او د دې تېرېدو څخه وروسته انسان د قبر او د تورو خاورو ته شوه کېدل دي.